رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات بدي مباركة سلسلة دا الله رب العزت بتوفيق سره او داغه پر رحم او کرم سره. دا ورور سوال کړی دی، وی ما باندې د قسم کفاره ده، لسو مشکلان له خوراک ورکوم. سوال دا دی چې د لس مسکینان په یو کور کې نو د یو کور له ورکولی شو. دویمه ده، او که دا خوراک زه قسمه قسم ورکم، لکه 2 کیلو وړه، 2 کیلو وریجې، 100 لیټره پی یا غوړي، نو داسې ګډوډ کولی شم او که نه؟ جواب دا یاد کوي، قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې چې د قسم کفاره هغه کې لسو مسکینانو د خوراک ذکر دی. لس غریبانانو له خوراک ورکول غواړي د یو ټیم، که دا په یو کور کې او که دا جدا جدا وي. ناول خو دا مسله حل شوه چې د یو کور له ورکولی شي. دویم، ورکی به خوراک پیسې به نه ورکوي، ځکه چې الله اطعام ذکر کړی دی، فکفارته اطعام 10 مساکین. الله خوراک به ورکوي او ما ته د الله نه نشو مخکې کېدی چې موږ نه پیسې به ورکو، پیسو ضرورت ډېر دی، نه خوراک به ورکوي. دا خوراک ته بدلولی را بدلولی شي، خو شرط پکې دا دی، ګوره شرط دا دی چې دا هغه خوراکي چې د دې وخت د خلکو قوتي او هغوی په دې باندې ژوند تېروي. لکه ته راولګېدې، څه دې غنم ورکړو، څه دې جوار ورکړو، وریجې دې ورکړې، نو دا رزق دی که نه؟ داسې رزق چې د هغه وخت خلک په دغې باندې د هغوی ژوند روان دی، ته قوت ویلی کېږي. نو که ته دا بدل را بدل کړې څه خبره نه ده. یو له دې وریجې ورکړې، بل له دې غنم ورکړو، بل له دې وربشې ورکړې، بل له دې جوار ورکړو، او په دې طریقې سره هېڅ حرج نشته. لکه ګوره لسو مسکینانو له جوړه جامه اخیسته پکې هم شتي که نه؟ یو له ته جوړه راواخیسته کاټن جوړه، بل له دې جوړه راواخیسته بل قسم، دا به کېږي که نه به کېږي؟ کېږي، هېڅ خبره نه. نو چې هغه څنګه کېږي ته دا هم کېږي، خو یو دوو خبرو تنبیه ورکوم. ضرور پکې منځ کې وي او 2 لیټره پی، نو دلته دا خبره یاده کوي چې پی خو هغه څه نه دی چې هغه د یو علاقې والا رزق ګڼلی کېږي او د دوی ژوند ټول په دې روان دی. نو ځکه پی که څوک ورسره زیاتي ورکوي هغه جدا خبره ده، خو دې باندې دی داسې نشي ویلی چې ما قوت یا خوراک ورکو دغه علاقې د خلکو یا د هغه وخت سره چې کوم مناسب دی. صرف په 2 حالاتو کې. او سوال همیشه دا کوي الله نه چې الله موږ ته علم نصیب کړي، چې علم د سره یې که نه هر څه به درته واضح وي. موږ پی مه ورکوه، یعنې مه ورکوه مطلب دا نه شمارلی کېږي، الا ده که زیاتي ورکوې څه خبره نه، خو 2 حالاتو کې چې ته ورکې صحیح ده، ستا کفاره ادا شو. هغه 2 حالات څه دي؟ یو چې ته یو بانډه کې ورکې او هغه بانډې والا یا بانډو والا خلک ټول په پیو ژوند تېروي. داسې علاقې شته که نشته؟ سهار ماښام د هغوی خوراک ساعت هغه څه دی؟ هغه پی دي. بس دکه څاروي ورسره یي او د هغوی نه پی او دکه د دوی هر څه دي. لکه ته دوی له پی ورکې، دا کفاره څه ده؟ صحیح ده. دویم، یو بل حال هم کېدی شي، یو کور دی چې هغه غریبانان دي، که تا تپوس وکړو چې دې کور کې څو غریبانان دي؟ 10 دي، خو په دې 10 کې 2 ماشومانان دي 2 کالو نه لاندې د هغو پی څکي، دوی له پی پکې ورکولی شي؟ ولې؟ دقه د هغوی خوراک ته ژوند یې پرې روان دی. خو چې ته اوس غټ پټ سړي له صرف چې دی 1 لیټر پی دې رااخیستي، په پی باندې به سړی څه وکړي؟ صحیح دی، یو ګیلاس دې سړی کله نه کله اوس هم په مخ یې نه څکو منګه، دا هم نه چې په مخ یې څکو، چېرته کله را کله بعضو خو لا دلته بلکل پرېښودي دا چیم و سورس کې وي دا معدې له ښه
نو پی چېرته کله کله سړی وڅکي داسې ضرورت ورته نه دی چې د دې نه بغیر به اوس دې وریجې شوې په مکه کې خوراک کېږي غنم شو جوار شو اوړه شو او داسې پسې بیا ځه نو په مسله پوه شوې که نه حده پکې د غوړو ذکر هم کړی چې غوړي نه غوړي کفاري په خوراک کې نه شمارلی کېږي غوړي مستقل ځان له رزق او خوراک دی نو غوړي د څه دپاره وي چې خوراک پې تیار کړي زه اوس راولګم یو غریب له چې دی یو څو لیټره غوړي ورکم نه وریجې شتي نه غوښه شتي نه اوړه شتي هېڅ هم نشي دی به دې څه کوي هېڅ هم نشي کولی که د خوراک سره غریب له ما خوراک کړو قسم کفارې خوراک دی تا ورکو هغې سره دې وله غوړي مو ورکړو چې دوی پې ځان له دا شی پوخ کړي دا خو دې ښه کار وکړو الله به دله اجر ډېر درکړي خو دا پای کې شمارم دا پای کې شمارم پتون چې ورسېدی پې و که نه